لویدیځ زون کې د سوداګرو ښځو اړوند ستونزو څېړلو او ورته د لاره موندلو په موخه د خصوصي او عامه سکتور ترمنځ د خبرو اترو پروګرام په لاره واچول سو. په دې پروګرام کې ګډونوال د ښځو تجارت په وړاندې لوی ننګونې، جنګ، بدامني او د کرونا وایروس خپرېدل یادوي. نور حال د غلام فاروق رسولي په ریپورت کې. د کرونا وایروس خپرېدل، د جنگ دوام او د مناسب بازار نشتون هغه ستونزې دي چې سوداګري میرمنې وایي د کاروبار په وړاندې لوی خنډونه جوړ کړي او له تاوان سره مخ کړي دي. د خبرو اترو هغه پروګرام کې چې د لویدیځ زون د میرمنو سوداګري په وړاندې د ستونزو څېړلو او ورته د حل لارو موندلو په موخه په هرات ولایت کې جوړ شوی و. ګډونوال وایي باید حکومت او نړیوال بنسټونه د دې لپاره چې د سوداګرو میرمنو کاروبار ونه درېږي د هغوی سره مرسته وکړي. تقریبا 4 میلیون افغانی من ضرر کردم و اینکه باز نبوده بازارم هست. همین حالا که زعفران گفتم 55 خریدم، امروز 38,000 هم بازار نداره چون پول نقد نیه. واقعا گفتم من از دونرها و ای که از ریاستایی که در این بخش واقعا بر خانم‌های تجارت پیشه حمایت میکنن، واقعا با خانم‌ها تک تک بشینن و مشکلات از اونا واقعا روی کار بشه. باید واقعا کار بشه. پیش از کرونا با حالت طبیعی خود تجارت ما خانم‌ها با حالت نرمال قرار داشت. بعد از اینکه قرنطینه شد طبیعی بود تمام خانم‌ها به خانه خود در حالت قرنطینه به سر می‌بردم. همچنان در بخش کرایه‌های دکان فعالیتایی که داشتیم، مثلا اشتراک در نمایشگاه‌ها، بخش فروشات ما در فروشگاه‌ها و دکان‌ها، اینا کلاً مسدود بود و زیاد متضرر شدیم. د بادغیس ولایت د ښځو چارو رئیس وایي ناامني او جنگ په یاد ولایت کې د دې لامل شوی چې د میرمنو د یوازیني تجارتي مرکز دروازه هم وتړل شي او په لسګونه میرمنې بیکاره شي. بزرگترین مشکلی که امروزه خانم‌ها در ولایت بادغیس دارند بحث تعداد امنیتی که بسیار بر رده بالا قرار داره و سبب شده که تقریبا یک هفته بدین سو دروازه مارکت تجارتی بانوان که با بسیار مشکلات ما تونستیم که با اونا تعمیر ایجاد بکنیم و که مارکتی با امکانات 3 طبق و 45 دکان 85 خانم متشبث فعلا اونا کاربار تجارت را انجام میدن. تعداد امنیتی سبب شد که مارکت دروازه مسدود شوه و خانم‌ها دیگه به مارکت علاقمندی نشان ندن و از تجارت دست بکشن. په همدې حال کې د میرمنو د سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي په تیرو 18 کلونو کې میرمنو د نړیوالې ټولنې په مرسته څه ناڅه پرمختګ کړی، خو دا پرمختګ دومره نه دی چې میرمنې وکولای شي د شته ستونزو سره مبارزه وکړي. نو په خبره باید حکومت و تنها پری نشده. آنچه که در گذشته در طول 18 سال گذشته برای خانم‌ها کمک‌های هنگفتی آمده، اما به صورت نسبی توانستن خانم‌ها تا اندازه راه و روش تجارت یاد بگیرن، اما به صورت معیاری و برابر با استانداردها و معیارات بین المللی هنوز ما تجارتی از خانم‌ها نداریم که بتونه در بازارهای داخلی و بین المللی بتونه با اعتماد کامل اشتراک بکنه. د بل خو د هرات ولایت ځایي چارواکي هر څو شته ستونزې مني، خو وایي حکومت ژمن دی د میرمنو پرمختګ لپاره په هر برخه کې د هغوی لاسنیونه وکړي. داشتیم در سطح ولایت هرات اداره زراعت، سکتور زراعت یکی از بزرگترین حامیان خانم‌ها، چی در قسمت تولید، چی در قسمت پروسس، چی در قسمت تجارت‌های خرد و متوسط. ما در قسمت تولید برای خانم‌های زراعت پیشه مانند آقایان دوش آقایان تمام خدمات مساویانه، حتی بعضی وقت بیشتر اختصاصی برای خانم‌ها اختصاص میدیم. در قسمت خود تولید پروسس، مراکز تولید پروسس خانم‌ها مورد حمایت قرار گرفته، چه از لحاظ ارتقای ظرفیت، چه از لحاظ ماشین‌آلات. متاسفانه به خاطر شیوع کرونا بیشتر از اصناف و مردم شهر هرات متضرر شدند. از این موضوع از جمله خانم‌های تجارت پیشه هستند که ما اقدامات انجام داریم در اداره محلی و در اولویت کاری ما هست. از جمله مکاتیبی ما صادر کردیم به بخش اداره مرکزی و از اونا خواستیم که تخفیف بدن یا معاف کنن اینا از بعضی از مالیاتی که هست. سوداګري میرمنې په داسې وخت کې جنگ او د کرونا وایروس خپرېدل خپل د تجارت په وړاندې د خنډونو په توګه یادوي چې تمه ده د حکومت او طالبانو د بندیانو خوشي کېدو پروسې بشپړېدو وروسته د سولې راوستلو لپاره بین الافغاني خبرې پیل شي.